د مهربانه او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه په دې ویډیو کې به موږ او تاسې تر ټولو مهمه برخه چې هغه د رشتو انتخاب دی، د پوهنځیو انتخاب دی، څرنګه موږ کولی شو چې کله د رشتې کوډ څخه یا هغه کوډ د رشتې راواخلو، بیا هغه څنګه موږ کولی شو په ځوابونو ورقه کې ورسوو، څنګه خپل انتخاب کولی شو، همدارنګه کومې مهمې نکتې دي، کوم مهم ټکي دي، اړین ټکي دي چې په انتخاب او ټاکنه د پوهنځیو کې باید په نظر کې ونیسو. مخکې تر دې چې په ټاکنه وغږېږم، د ځوابونو د ورقې او پاڼې دوهمه برخه، هلته دا برخې لیدل کیږي چې وایي د آی ډي نمبر دی چې ستاسې آی ډي دلته رسیدلی وي، مخکې تر مخکې تاسې دلته څه کار نه لرئ، مخکې تر مخکې ستاسې آی ډي رسیږي. دوهمه برخه یې د جنسیت ده چې تاسې باید خپل جنسیت هلته په نښه کوي چې ذکور یا اناس، او هماغه رقم ته چې لکه د ځوابونو تورولو مې درته وویل په هماغه شکل باندې، مثلا تاسې ذکور یاستئ، هماغه شکل باندې دغه حلقه توروئ. که چیرې اناس یاستئ، کولی شئ د اناسو برخه په همدغه بڼه باندې توره کړئ. مهمه برخه دا ده چې موږ څنګه ټاکنه او انتخاب کولی شو. دا چې انتخاب کولو کې کومې نقطې په نظر کې ونیسو، په دې باندې موږ هم درسي ویډیو لرو، کولی شئ هغې ته مراجعه وکړئ. په دې ویډیو کې د انتخاب طریقه تر هر څه تر مخه باید یو شي ته پام وکړئ چې هغه د انتخاب ډول دی. تاسې کولی شئ په یوه ازموینه کې، یعنی چې کله یو چانس، یعنی ټول زده کوونکي دوه چانس لري د کانکور، یو کال ورپسې بل کال ته هغه کولی شي د کانکور ازموینه ورکړي. په یوه ازموینه کې تاسې کولی شئ چې 5 انتخاب وکړئ، یعنی 5 پوهنځي انتخاب کړئ، یا په یوه پوهنتون کې یا په مختلفو پوهنتونونو کې کولی شئ په یوه پوهنتون کې 5 انتخاب وکړئ، 5 پوهنځي، په یوه پوهنتون کې 2 انتخاب وکړئ، په بل کې 3 وکړئ، په یوه کې 1 وکړئ. یعنی تاسو ته کوم ستونزه دا نه جوړوي چې په کوم پوهنتون کې تاسې انتخاب کوئ، کوم کې نه کوئ. دا چې انتخاب کوئ کومې نقطې په نظر کې ونیسئ، هغې باندې موږ ویډیو لرو. کله مو چې انتخاب وکړلو نو مهمه دا نه ده چې په کوم پوهنتون کې باید تاسې 1 انتخاب وکړئ، په کوم کې باید 2 وکړئ، په کوم کې 3. تاسې د 5 انتخاب حق لرئ، او دغه انتخابونه باید په کوم شکل باندې وي. له اولي انتخاب واخله تر 5مه پورې، یعنی لومړی باید تاسې هغه انتخاب وکړئ. ګورئ دلته لیکلي دي اول انتخاب، دوهم انتخاب، دوم، دریم انتخاب، څلورم انتخاب، 5م انتخاب. دغه تیر ته وګورئ چې بیا مو هم ورته متوجه وئ. ګورئ له اولي انتخابه د 5م انتخاب په لوري باندې، له اولي انتخابه د 5م انتخاب په لوري باندې. هدف څه دی؟ هدف دا دی چې تاسې باید لومړی هغه انتخاب کوي چې هغه لوړې نمرې غواړي. تاسې باید هغه انتخاب او ټاکنه وکړي چې هغه لومړی لوړې نمرې ولري. لومړی انتخاب کې باید هغه برخه انتخاب کوي، هغه پوهنځی انتخاب کوي. دوهم باید هغه پوهنځی انتخاب کوي چې د لومړي انتخاب څخه یې نمرې یو څه ټیټې دي. دریم باید هغه انتخاب وکړي چې د دوهم او اول څخه یې نمرې یو څه ټیټې دي په ترتیب سره. څلورم باید هغه انتخاب وکړي چې د هغې نمرې د اولي، دومي او دریم پوهنځي څخه ټیټې دي. 5م باید هغه انتخاب وکړي چې تر ټولو ټیټه نمره ورته ضرور وي. مثلا تاسې غواړئ چې هغه پوهنځي انتخاب کړئ چې په لوړه کټګوري کې دي، مثلا طب دی، انجینري ده. لومړی باید تاسې همغه مثلا طب دی، تاسې غواړئ طب انتخاب کړئ، ولې د کابل پوهنتون طب نظر د پکتیا پوهنتون ته، یا نظر د هرات پوهنتون ته، یا نظر د بامیانو پوهنتون ته، یا د کندي پوهنتون ته د کابل پوهنتون د طب نمره لوړه ده. نو تاسې مثلا غواړئ هم د کابل پوهنتون طب انتخاب کړئ، هم د پکتیا پوهنتون طب انتخاب کړئ. تاسې 2 انتخاب مثلا کوئ، فعلا مثال په ډول. اول انتخاب مو باید د کابل پوهنتون طب وي، ځکه د هغې نمره لوړه ده. دوهم انتخاب مو باید د پکتیا طب وي. داسې نه چې تاسې لومړی د
پکتیا پوهنتون انتخاب کړئ او بیا د کابل پوهنتون دغسې نه طب انتخابوئ. اول باید هغه پوهنتون انتخاب کړئ چې هغې نمره لوړه ده، ورپسې هغه چې هغه ټیټه ده. داسې په ترتیب سره ځینې زده کوونکي هغه انتخاب چې لوړه نمره غواړي هغه په 5م کې کوي، بیا ورپسې په دې ډول باندې راځي. نه، بیا هم تکراروم دغه تیر ته متوجه اوسئ، له اولي انتخابه د 5م پر لوري باندې له لوړ انتخابه ټیټ انتخاب طرف ته متوجه یاستئ. مثلا داسې نه کېږي چې که چېرې تاسو غواړئ ادبیات یا ښوونه او روزنه انتخاب کړئ، طب هم انتخاب کړئ، انجینري هم انتخاب کړئ، حقوق هم انتخاب کړئ، بیا مو له دې ځای پیل کړی وي، اول انتخاب مو ښوونه او روزنه وي، دوهمي انتخاب مو مثلا حقوق وي، دریم انتخاب مو مثلا طب یا انجینري وي. داسې انتخاب غلط دی، دې چې ته متوجه اوسېږئ. اگر که ستاسو خوښه دا ده چې باید ښوونې او روزنې ته راشئ، ولې غواړئ چې یو څو نور پوهنځي هم ورسره انتخاب کړئ، نو بیا هم ستاسې خوښه بېله موضوع ده. ول د انتخاب طریقه دا ده چې لومړی باید تاسې هغه انتخاب وکړئ چې د هغې نمره لوړه ده، ورپسې باید دوهم انتخاب نمره باید د لومړي څخه ټیټه وي، له دریم څخه پورته وي. د دریم انتخاب نمره د هغې پوهنځي نمره د دوهم څخه ټیټه وي، له څلورم څخه لوړه وي. د څلورم انتخاب نمره له دریم څخه ټیټه وي، له 5م څخه لوړه وي. د 5م انتخاب نمره باید له دې څلور واړو ټیټه وي. دا چې اوس موږ څنګه پوهیږو چې د کوم پوهنځي نمره لوړه ده، د کوم پوهنځي نمره ټیټه ده، دا هر کال فرق کوي. ولې تاسو کولی شئ چې تیر کال ته مراجعه وکړئ، تیر کال کوم پوهنځي لوړه نمره اخیستې ده، یعنی ټیټه نمره او لوړه نمره اکثره د کورسونو استادان یې هم راوباسي، او تاسې خپله هم کولی شئ معلومات وکړئ چې د یو پوهنځي ټیټه نمره څو ده، د یو پوهنځي لوړه نمره څو ده. مثلا د کابل پوهنتون د فارمسي پوهنځی دی، یو زده کوونکی 315 نمرې وړي، هغه هم فارمسي ته کامیاب شوی دی. یو زده کوونکی 295 نمرې وړي، هغه هم کامیاب شوی دی. نو دا په دې معنا باندې ده چې لوړه نمره 315 ده، ټیټه 295 ده. مثلا د کابل حقوقو پوهنځي ته یا مثلا د اروزګان د حقوقو پوهنځي ته 2 زده کوونکي کامیاب شوي دي، یو یې 280 نمره وړې ده، یو یې 215 نمره وړې. ولې 244 په دغه ټولګي کې نشته دی، له 215 ټیټې نمرو لرونکي په دې پوهنځي کې نشته دی، او له 280 پورته پکې نشته دی. دا په دې معنا باندې ده چې د اروزګان پوهنتون د حقوقو پوهنځي لوړه نمره 280، ټیټه یې 215 ده. اوس ګورو چې د فارمسي پوهنځي نمره لوړه ده او که ټیټه ده، او که د اروزګان د حقوقو د پوهنځي. دې مثال کې البته دا یو مثال دی چې زه درته وایم. نو د کابل پوهنتون د فارمسي نمره لوړه ده، نو لومړی باید تاسې هغه انتخاب کړئ. یا مثلا په همدې شکل باندې ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځی او د یو بل ولایت د حقوقو پوهنځی، هلته باید تاسې هر کال نمره وګورئ چې کومه نمره لوړه ده، کومه نمره ټیټه ده. دغه نمرو ته پر کتو تاسو خپل انتخاب هم باید له ځانه سره جوړ کړئ مخکې تر امتحانه، او وروسته تر دې چې امتحان ته لاړئ، صحنې ته لاړئ، سوالونو ځوابونه پای ته ورسول، تر هغې وروسته بیا تاسو ته د انتخاب وخت درکول کېږي. ګورئ هغه وختونه چې د سوالونو لپاره و، هغه د سوالونو لپاره و، اخر کې تاسو دپاره د انتخاب وخت خاص ځانګړی وخت درکول کېږي، او په هغې کې بیا تاسې انتخاب کولی شئ. کولی شئ د استاد سره، د خپلو ټولګیوالو سره هم مشوره وکړئ هلته په صحنه د امتحان کې. ولې مخکې تر دې چې ځوابونو ورقه مو تسلیم کړه، د سوالونو او د ځوابونو ورقه مو تسلیم کړه، یوازې د انتخاب په وخت کې مشوره امکان د دې شته که چیرې استاد اجازه درکړه، نظر شرایطو ته استادان یا اجازه ورکوي که نه ورکوي، باید خبرې ونه کوي هلته. مهمه موضوع دا ده چې تاسې غواړئ یو پوهنځی انتخاب کړئ، هغه پوهنځی څنګه دلته رسوئ، دا کوډ یې دلته څنګه رسوئ. ګورئ موږ څنګه یو کوډ انتخابوو، هغه مو په تېره ویډیو کې په هغې باندې وغږېدلو. اوس مثلا یو کوډ دی چې هغه ستاسې اول انتخاب دی، او دغه کوډ 2345 دی.
کوم په یو غتیره ویډیو کې موږ کوډونه ولوستل چې څنګه موږ د یو پوهنځي کوډ را اخلو. کوډ دی 2 3 4 5. دا یو مثال زه درته وایم. دلته تاسو 5 انتخاب لرئ. سمه ده. ګورئ دغه برخه خالی ده. متوجه یاستئ؟ دا برخه د ټولو خالی ده او دا لاندې چې دی دا په دې شکل باندې دی. دغسې یو جدول دی. ما دلته واضح کړی دی. دغسې دی. یو 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 څلورو کې 2 2 2 3 3 3 4 4 4. ګورئ دغسې شکل باندې دی. یو 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 څلور 2 2 2 2 څلور دانې 2 څلور دانې 3 څلور دانې څلور. په دغه شکل باندې دا هر یو په دغه بڼه باندې دی. دا هر یو په دغه شکل باندې دا هر خانه 4 کرته 1 لیکل شوی، 4 کرته 2 لیکل شوی، 4 کرته 3 لیکل شوی، 4 کرته 4 لیکل شوی دی. که داسې وشمارو 1 2 3 4 په ترتیب سره تر 9 شمېرې پورې، ولې که داسې ګورو اما یو عدد 4 کرته تکرار شوی دلته واضح ښکارېږي. ښه ورته متوجه اوسېږئ. کوډ مو د رشتې کوډ څخه راواخیسته. صحیح ده. کوډ دی مثلا 2 3 4 5. څه کوئ؟ دغه کوډ لومړی په دغه برخه کې رسوئ. ده ګورئ دغه برخه خالی ده. دغه کوډ دلته خپل قلم باندې لیکئ. 2 د بله خانه کې 3 بله خانه کې 4 بله خانه کې 5. صحیح ده. وروسته تر دې چې دا برخه ډیره زیاته مهمه ده څه کوئ؟ ګورئ دغلته په دې خانه کې 2 دي. دې خانه کې راځي اخیره پورې د همدې کالم کې ګورئ 2 پیدا کوئ. 2 څنګه کوئ؟ مثلا دلته ګورئ دلته من کوډ ولیکلو اوس 2 دي. 2 په دې همدې 2 لاندې په دې برخه کې په دې نورو برخو کې به کار نه لرئ. یوازې دلته چې کوم عدد مو لیکلی دی هغه لاندې پیدا کوئ. څو دي؟ 2. 2 په څومه خانه کې دي؟ په 2مه خانه کې. دا 2 انتخاب کو، دا 2 انتخاب کو، 2 انتخاب کو. کوم یو 2 انتخاب کو؟ همغه 2 چې دلته مو لیکلی دي. دلته مو لیکلی دي تر دې لاندې چې کوم 2 دي دې نورو سره به مو کار نه وي. ګورئ د نورو سره به مو کار نه وي. هغه 2 چې دلته مو لیکلی دي هغه باید لاندې انتخاب کړئ. ګورئ وینئ په 2مه خانه کې 2. دا هم 2 دي، دا هم 2 دي، دا هم 2 دي. دا به ځکه نه انتخابوئ. دغه 2 به یوازې انتخابوئ چې دلته مو عدد لیکلی دی. دا عدد باید دلته لیکل شوی وي. دا چې چون ښه واضح ښکاري چې ما دلته لیکلی دی. مثلا دوهم کوډ 2395 3 دی. 3 مو دلته لیکلی دي. همدې لاندې 3 به پیدا کوي. ګورئ دې لاندې د نورو 3 سره به دا ټول 3 لیکل شوي. دې لاندې چې کوم دلته 3 لیکل شوی دی تر دې لاندې یعنی دا 3 همداسې لاندې راځي. دا 3 د نورو 3 سره مو کار نشته، یوازې دې 3 سره مو کار دی. په دې ډول باندې ګورئ متوجه یاستئ. مثلا 4م عدد 4م دی. تاسې په دې خانه کې په دې 4مه خانه کې 4 لیکلی دي. دلته به دې خانې لاندې به راځئ په دې یو خط کې مستقیم په همدې یو کالم کې دلته به 4 پیدا کوئ. مثلا دغه 4 دی. متوجه یاستئ. دا کرسر چې دی دا هم 4 دی، دا هم 4 دی، دا هم 4 دی. خو دې سره تاسې کار نه لرئ. دلته څه شی لیکل شوي دي؟ دا عدد لاندې راځي. مثلا دا 4 مو لیکلی دي لاندې راځي دا 4 چې دلته دي. په دې ډول باندې لکه ځوابونه مو چې تورول هغه هم توروئ. مثلا 5 دی. دلته باید تاسې 5 لیکلی وي یعنی په دې 4مه خانه کې 5 او تر دې لاندې چې په کوم ځای کې تاسو ته 5 مخې ته راځي. ګورئ دا 1 دی، دا 2 دی، دا 3 دی، دا 4 دی. دلته 5 درته مخې ته راځي. همدلته څنګه کوئ؟ خانه توروئ. په دې نورو برخو کې تاسې کار نه لرئ. متوجه یاستئ. مثلا تاسې دوهم انتخاب کوئ. دوهم پوهنځی ما درته ویلي نمرې باید له لومړي څخه کمې وي. د دې کوډ دی مثلا تاسې چې کله کوډ رشته راواخیستله 3 4 5 6. صحیح. اول به دا 3 دلته ولیکئ، 4 به دلته ولیکئ، 5 6 په خپل قلم به دا کوډ دلته ولیکئ. ښه متوجه اوسېږئ. کله مو چې کوډ ولیکلو دلته 3 لیکل کېږي، دلته 4 دلته 5 دلته 6. اوس دلته 3 لیکل شوي دي. دې له خانه کې به راځئ چېرته چې 3 وي هغه خانه به څنګه کوي؟ توروئ کوي. ورپسې خانه کې باید دلته 4 لیکل شوي. 4 دي؟ 4 لیکل شوي دي. دې لاندې به راځئ په دې شکل باندې 4 چېرته پیدا کړل هلته به خانه څنګه کوي؟ 4. دا 4 دا هم 4 دی، دا هم 4 دی، دا هم 4 دی. ولې دا به نه انتخابوئ؟ هماغه 4 چې تر دې لاندې د نورو خانو کې یو سره مو هم کار نشته دی. ښه متوجه اوسئ. په 3مه خانه کې 5 دي. په دې خانه کې به لاندې راځئ. ګورئ به چېرته تاسو ته 5 مخې ته راغلل هغه به انتخابوئ. دلته 5 دي نو 5 به انتخاب کوئ یا به توره کوئ هغه برخه. مثلا دلته 6 دي. سمه ده.
نو اول دلته به تاسې عدد لیکلی وي دې لاندې چې کوم شپږ راځي یوازې همغه شپږ 1 2 3 4 5 دلته شپږ لیکل شوي دي نو تاسې به څنګه کوئ د شپږو خانه به توره کوئ یا مثلا دریم انتخاب مو دی کوډ مو راخیستی دی ټولې هغه نقطې مو په نظر کې نیولې کوډ څه شی دی 9 8 4 1 دا کوډ به دلته ولیکئ دلته به 9 ولیکل شي دلته به 8 دلته به 4 دلته به 1 تاسې څنګه کوئ 9 دلته لیکل شوي دي همدې لاندې به ځئ چې هر چېرته مو 9 پیدا کړه صرف هغه توروئ د نورو اعدادو سره به مو کار نه وي ګورئ دې ته متوجه اوسېږئ مثلا دلته 2 په ځای 9 لیکلي لاندې راځئ 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 چېرته چې 9 لیکلي وي هغه 9 به انتخاب کړئ دلته به 9 چېرته وي په وروستۍ خانه کې به ګورئ 9 دوهمه خانه کې به څو لیکل شوي وي 8 به لیکل شوي وي اتو خانه کې به لاندې راځئ یوازې لاندې صرف چې چېرته مو 8 پیدا کړه دا دي 8 خانه به توره کوئ مثلا دریمه خانه 4 دي دې 4 خانه کې بلاندې راځي ګوره دا هلته 4 دي دا باید انتخاب کړئ د نورو سره باید تاسې کار نه وي پورته ولاندې چې راځي هغې سره ستاسې کار نشته دی ګوره دا انتخاب شو او لومړی دا 4م عدد کې څو دي یو ګوره اوس دا یو انتخاب کړو که دا یو ما درته چې چیرته عدد لیکل شوی وي د هغې لاندې به راځي دا هم یو د دې سره اول باید دا انتخاب شي خو دې خوا نه موږ حساب شروع کوو نه دا چې چیرته دا عدد راغللو 4م عدد دی په دې خانه کې دی نو تر دې لاندې چې چیرته یو دی هغه به انتخابوئ ګورئ دا عددونه چې ګډ وډ ښکاري خو دا تاسې پورې مربوط او اړیکه نه لري یوازې تاسې باید دغه کوډ چې د هغې رښتې کوډ نه مو راخیستی هغې صفحونه دلته باید ورسوئ یا مثلا 4م انتخاب دی کوډ یې دی 1 5 6 3 دا کوډ به دلته ولیکئ 1 5 6 3 یو به دلته انتخاب کوئ ولې ځکه تر دې لاندې راځي یو دویمه خانه کې 5 دي دې لاندې به راځي 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 چېرته چې 5 پیدا کړل هغه به انتخاب کړئ مثلا 6 دي دلته مو 6 لیکلي دي 6 ولاندې به راځي چېرته مو چې 6 پیدا کړل هغه خانه به توره کړئ مثلا دلته 3 دي دلته لیکل کېږي 3 لاندې به راځي چېرته مو چې 3 پیدا کړل هلته به هغه خانه توره کړئ مثلا 5م انتخاب مو دی د هغې کوډ دی 8 و 1 4 8 و 1 4 اول تاسې خپل پریکټیس وکئ چې کومې خانې باید تورې کړئ اوس راځئ عملي کوئ دلته باید 8 لیکل شوي وي نو دې خانه کې چې کومه 8 دي هغه پیدا کوو راځئ لاندې ګورئ دلته 8 دي ورپسې باید ولیکل شوي وي راځي چېرته وته دلته پیدا کوو دلته باید ولیکل شوي وي دې لاندې چې کوم ځای کې ودي هغه پیدا کوو و یو دلته باید یو لیکل شوي ښه کوم یو موږ خو دې ځای نه باید یو 2 3 شروع کړو نه دا نه دلته چون دا په دریم کالم کې راځي دلته لیکل کېږي یو همدې لاندې چې کوم یو دی هغه تورو او ورپسې 4مه خانه کې 4 دي چې کومه کې 4 وي هغه په دې شکل باندې تورو نو په دغه شکل باندې تاسو کولای شئ انتخاب وکړئ اول لومړی مو باید هغه انتخاب چې نمرې لوړې دي وروستی مو باید هغه انتخاب چې نمرې ټیټې دي او منځ کې هم د دوم د اوله باید نمرې ټیټې وي له درېیمه پورته وي د درېیم د دومه ټیټې وي له 4مه نمرې پورته وي د 4م د درېیمه ټیټې وي نمرې له 5مه پورته وي د 5م باید د ټولو نه نمرې ټیټې وي په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې انتخاب وکړئ که چیرته ستونزه لرئ بیا هم کولی شئ ویډیو تکرار وګورئ کولی شئ د تاسو سره مرسته وکړي دا عمومي د ځوابونو پاڼه ده چې یو تکرار یې کوو دلته ستاسې شهرت دی د استاد امضا ده د ستاسې امضا ده د طریقه د څرنګه ځوابونه تور کوي همدارنګه ستاسې شهرت دی د انتخاب دا ګورئ دغه انتخاب برخه ده دا اوس ورباندې وغږېدلو دا هم د ځوابونو برخه ده چې په دې شکل باندې ستاسې د کانکور د ځوابونو پاڼه وي په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې خپل ټول سوالونه مو حل کړل انتخاب مو هم وکړئ شهرت او امضا مو هم وکړله ورقه تسلیموئ او د بریا په هیله مو موږ هم درته بریا غواړو تاسې هم ځان ته د بریا هیله کوئ او دعا کوئ موږ ته هم دعا کوئ مننه کوم که چیرې ګورئ بیا هم پوښتنه لرئ زموږ سره کولی شئ زموږ د وټساپ له لارې چې افغان میډیکل اینډ ساینس لیکچرز دی د یوټیوب کانال له لارې د وټساپ له لارې کولی شئ چې هر ځای کې تاسو ته پوښتنه پیدا کېږي له موږ سره مو پوښتنې شریکې کوي موږ به انشاءالله د همکارۍ او په هیوادنۍ مینه تاسې سره مرسته کوو تر څو ستاسې ستونزه حل شي مننه کوم ستاسې له پاملرنې
ښه وخت او بریا مو په برخه.